دا ورور تپوس کړی دی چې هغه کومه دعا ده چې د بانګ نه مخکې ویل پکار دي او د اقامت نه مخکې ویل پکار دي او هغه کومه دعا ده چې د بانګ نه بعد به وي او د اقامت نه بعد به وي یعنی مطلب څلور سوالونه دي په سوال کې څلور سوالونه بانګ نه مخکې دعا اقامت نه مخکې دعا د بانګ نه وروسته دعا او د اقامت نه وروسته دعا الجواب په یو څو نقاطو کې جواب ورکوم او غوږ ورته کېږدئ دعا قبل الاذان د بانګ نه مخکې دعا د نه ده ثابت څه خاص دعا د ټیم کې نه ده ثابت یو سړی عامه دعا کې جدا مسله ده خاص دعا خاص نشته خو که یو سړی عامه دعا په دیزي کې په ځان لازم کې او په مخ یې کوي نو دا هم بدعت دی ځکه چې د وخت هم خاص کړو دعا هم خاص کړه نو خاص دعا د بانګ نه مخکې نه ده ثابت دغه شان د اقامت نه مخکې دعا چې کله مؤذن اقامت شروع کوي نو دغه ټیم کې څه خاص دعا نشته دریم د بانګ نه وروسته دعا او د اقامت نه مخکې نه د بانګ او د اقامت په منځ کې دعا دغه مستحب وخت د دعا غوښتو لپاره او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی امام ترمذی راوړی ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه د بانګ او د اقامت منځ کې دعاګانې نه رد کیږي الله یې قبلوي چې کومه دعا مغواړي خاص صيغه د بعضو دعاګانو راغلي لکه یو پکې دغه دی چې څوک بانګ واوري او بیا دا دعا ووایي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته نو دا ثابته دي خاص نور دي لو که څوک عام دعاګانې کوي نو هغه جایز دي خو که څوک یو دعا خاص کوي نو دا بیا بدعتي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خاص کړي نو دا د بانګ او د اقامت په منځ کې مسله شو بیا دعا د بانګ په وخت کې بس کې نو د بانګ په وخت کې به هغه کلمات وي او هغه ټکي به وي چې څوک وي چې مؤذن وي بیا د غینه بعد دعا د اقامت په وخت کې چې اقامت کیږي او ته دعا شروع کې یا اقامت ختميږي دغه ټیم کې دعا شروع کې نو دې ټیم کې سند ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم نه الا دا چې بعض علما دا وی څنګه چې مؤذن بانګ وي او تو سره کلمات وي دغه شان چې اقامت کې رئیس سره کلمات وي خو دې باره کې صحیح حدیث نشته نو که دغه څوک مراد کې هغه جدا مسله ثابت ده شو چې د بانګ نه مخکې خاص دعا نشته اقامت نه مخکې یعنی کوم ټیم چې اقامت کې خاص دعا نشته اقامت چې اوشي خاص دعا نشته اقامت او د بانګ په منځ کې دعا غوښته دا مستحب عمل له هم یو دعا به خاص کې نه هم دعاګانې غواړي خاصو کې موږ د ذکر کړه اللهم رب هذه الدعوة التامة دا ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم نه والله اعلم